په کندوز ولایت کې 130 ټنه تاریخ تیره خوراکي توکي، درمل، روغتیايي محصولات او د مینځلو مواد له منځه یوړل شول. په کندوز ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې امریت پرون دوشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 25مه نیټه شاوخوا 130 ټنه بې کیفیته، غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي، درمل، روغتیايي محصولات او د مینځلو مواد چې د تیرو 3 میاشتو په جریان کې د یاد ولایت مختلفو ناحیو اړوند له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې پر مهال راټول کړي ول. د کندوز ولایت د اړوندو ادارو د استازو په شتون کې د یاد ولایت دشت ابدان سیمه کې هدر او له منځه یوړل. آمریت کنترل کیفیت ادویه و محصولات صحی اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در ولایت قندوز از زمان افتتاحی از آمریت تا فعلا که تقریبا 3 ماه میگذرن، اینا دانستن که خوب فعالیت بکنن. نظارتی که اینا از تاسیسات دوایی، محصولات صحی و مواد غذایی داشتن در 3 ماه گذشته، حدود 130 تن ادویه، محصولات صحی و مواد غذایی بی‌کیفیت در گذشته و غیر قابل استفاده را از تاسیسات اینا جمع‌آوری کردن و روز گذشته ما شاهد هدرش بودیم. دا لومړی ځل ده چې په کندوز ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې د امریت پرانیستلو سره د خلکو د روغتیا په موخه شاوخوا 130 ټنه بې کیفیته خوراکي توکي او درمل له منځه وړل کیږي.